سپینې ماڼۍ ته نوی حکومت ننوت. د ګونتنامو به زندان به ډیر ژر وتړل سي، خو د جنګي جنایتونو څېړل باید ورسره بند نسي. ګونتنامو د دغه قیسو نه پیل دی او نه به یې پای وي. د بوش اداره د نړیوال قانون په ماتولو کې تر ګیټ ماوت تر ابو غریب د سی آی ای له تورو زندانونو وړاندې په دشتي لیلۍ کې رسوا سوه. په نومبر کې د امریکایي ګوډاګیانو په مټ تر 2000 ډیر بندیان مړه شول او د افغانستان د لیلۍ په دشت کې په غټه هدیره کې ښخ شول. دغو افغاني ځواکونو د امریکایانو سره یو ځای عملیات کول. نیویارک ټایمز مجلې په ډاګه کړې چې د بوش ادارې د دغه جنګي جرم په اړه د 3 پلټونو مخه نیولې ده چې دغه حقایق 8 کاله وروسته له دغه پیښې هغه وخت را برسېره سوه چې د بشري حقونو د غړو له لوري یې پټې پلټنې ترسره سوې. یوه پخواني د اف بی آی ایجنټ او نورې سرچینې اعتراف کوي چې کله په 2002 کال کې دغه خبرونه ورکول کېدل نو پخواني د بوش د ادارې غړو د اف بی آی د دفاعي ریاست په مرسته ځینې شواهد له منځه یوړل. دغه قصه د 2001 کال په نومبر کې د افغانستان په شمال کې هغه وخت شروع چې په زرګونه طالب او بهرني جنګیالي او امریکایي او افغاني ګډو ځواکونو او عبدالرشید دوستم ته چې په شمال کې د امریکا یو بدنامه او وحشي ملګری و تسلیم شوه. د بندیانو سره ژمنه سوې وه چې دوی ته به تاوان ونه رسول شي. دوستم دوی په کنټینرانو کې واچول او په یو کاروان کې د دشت پر خوا روان کړل. د امریکا د حکومت څخه چې پی ایچ آر ته کوم معلومات وررسېدلي د هغو له مخې تر 2000 وګړي په هغه کاروان کې مړه شول. دوی یې په دشتي لیلۍ کې ښخ کړل چې هلته اوس د افغانستان د شبرغان سره نږدې یوه لویه هدیره ده. کله چې موږ د افغانستان په شمال کې په شبرغان کې په بندیخانه کې پلټنې کولې پی ایچ آر یوه لویه هدیره وموندله. زموږ ډلې هلته یو ډیر بد حال ولیدی. هلته په یو تنګ ځای کې 3000 بندیان وه. سمه خوراکه نه وه. بندیان د ناروغیو له کبله د کمزوري حفظ الصحې او لوږې له کبله مړه کېدل. هلته زموږ ډلې د یوې غټې هدیرې په اړه واوریدل او هلته یې ځینې شواهد هم ولیدل. نو د یو ان او نړیوال عدلي طب تر مشرۍ لاندې د هغه هدیرې د ځینو برخو څخه ځینې اړینې کتنې وکړې. ځینې جسدونه مو وازمویل او ومو موندله چې دغه جسدونه شکنجه سوي وو. An initial examination of a part of the grave exhumed some bodies and conducted autopsies and found those deaths were consistent with suffocation. په لومړي کې په پټه او وروسته په ښکاره سره پی ایچ آر غوښتنه وکړه چې افغان او امریکایي چارواکي دي دغه لوی وژنې وپلټي او عیني شاهدان او شواهد دي وساتل سي. مګر افغان عیني شاهدان وګواښل سوه او ووژل سوه او یاګر سره ژوندي ورک سوه. پینټاګون ویلي و چې ماز یو څو بندیان د هغه وړلو پر مهال د خپلو ناروغیو او ټپونو له کبله ووژل سوه او پینټاګون دا هم ویلي چې د ځانګړو ځواکونو څخه یې د راتلو پر وخت پوښتنې ګروېږنې وکړې نو نورو پلټنو ته اړتیا نشته. یوازې دا نه چې پلټنې نه کېدلې، په هغه کال جنرال دوستم د حمید کرزي په حکومت کې د دفاع د وزیر د مرستیال په توګه داخل کړ او اوس په ډاکه سوه چې جنرال دوستم د سی آی ای مزدور و. د دوستم له 2 ملاتړو څخه د دفاع وزارت منشي ډونالډ رامسفیلډ او مرستیال منشي وول فویټس و. د نیویارک ټایمز په حواله چې چارواکو وول فویټس ته ویلي و چې دوستم به شای جنګي جرم کړی وي، خو وول فویټس وویل چې دوی به په دې اړه کوم ګام وانخلي. دا د امریکا او افغانستان دولت پالیسي وه چې هغه جنګي جنایتکاران چې په افغانستان کې زیاتې وژنې کړې وې د افغانستان په حکومت کې ورګډ کړي. هغه چې د دشتي ریلې د ټول وژنې څخه ژوندي پاتې سوي وه هغه د ګونتنامو زندان ته یوړل سوه چیرې چې ډیل سپری د ځانګړي ایجنټ او د اف بی آی متحقق په توګه کار کوي. د نیویارک ټایمز له خولې
چې هغه ځانګړي ایجنټ سپرای او د ټیم په ګوانتنامو کې د لسو بندیانو سره مرکې وکړې. د اف بی آی ایجنټ سپرای دغه معلومات په واشنګټن کې د دوی قومندانۍ ته تایید کړه، خو دته وویل سوه چې پلټنه ونه کړي. د 2002 کال په اگست کې نیوزویک مجلې د پی ایچ آر د معلوماتو په خپرولو په یوه پټه قصه کې د دغه ټول وژنې په اړه تورونه او معلومات خپاره کړه. د دغه معلوماتو خپرول افغان او امریکایي حکومتونه دې ته اړ کړه چې په دې اړه لوی پلټنې وکړي، خو کله چې حکومتي برخې هڅه وکړه چې دغه پلټنې شروع کړي، د بوش سپینې ماڼۍ بیرته بندي کړې. نو په راتلونکي څو کلونو کې پی ایچ آر د دشت لیلیې په هدیره کې د یوې پلټنې د شروع کېدلو دپاره تم و، چې په دغه وخت کې موږ د افغانستان د آزادو بشري حقونو د ادارو سره کار وکړی چې افغانان، پولیس او عدلي طبوالا وروزو چې دوی وکولای شي په افغانستان کې د دغه هدیرو په اړه نقشې او معلومات راټول کړي. زموږ لویه بیره دا وه چې شاید یو څوک به راولاړ سي او د دشت لیلیې د هدیرې ټول شواهد به خراب کړي، او دغه ډول موږ د افغان حکومت او امریکا څخه هم د دشت لیلیې په اړه معلومات راټولول. دا چې سپینه ماڼۍ هیڅ یوه پلټنه د دشت لیلیې په اړه نه پرېښودل، نو پی ایچ آر یوه لاره لرل، هغه دا چې د امریکا څخه ټول هغه اسناد وغواړي چې هغه د دشت لیلیې په اړه د امریکا سره پراته وه، خو د بوش ادارې د دوی غوښتنه رد کړه. تر یو کال ځنډولو وروسته پی ایچ آر یو قانوني ګام پورته کړ چې حکومت لارې ته راولي. موږ وکارول، موږ وګټل، او بالاخره موږ هغه اسناد ترلاسه کړه چې باور کېدی امریکا په دشت لیلیې کې 2000 بندیان ووژل. چې دا څنګه دغه اسنادو ته لاسرسی وسو، د پی ایچ آر د عادي طب یوې ډلې وموندله چې د دشت لیلیې په هدیره کې د یو چا په مټ ټول ثبوتونه له منځه وړل سوي دي. د مکلاچي ورځپاڼې د خبر له مخې چې افغان حکومت چارواکي او د قانون پلي کوونکي د غچ څخه ویره لرله، او جنرال دوستم په غیر قانوني ډول خپل خلک ورلېږلي وه او هغه د ده پاتې شوني یې له منځه وړي وې. داسې ښکاري چې د دغه هدیرې ډیری شواهد په لوی لاس له منځه وړل سوي دي. د ټولو معلوماتو تر راوتلو وروسته نو بیا دا څنګه کېدلی سي؟ د نیوزویک تر خبر وروسته، د پی ایچ آر تر پلټنې وروسته، تر دې هم وروسته چې یو ان یې د ساتنې غوښتنه وکړه، تر دې هم وروسته چې هم امریکایي او هم افغان حکومت یې په اړه د پلټنو غوښتنه وکړه. د نړیوالو قاضیانو په اند چا چې د دشت لیلیې پیښه تر نظر تیره کړې وه، دا د جنیوا د کنونسیون څخه یوه ستره سرغړونه ده او دا یو جنګي جنایت دی. د نړیوال قانون سره سم د جنګي جنایت پټول خپله یو جنګي جنایت دی. د افغانستان څخه تر ګوانتنامو پورې، د اف بی آی څخه تر سپینې ماڼۍ پورې د بوش ادارې دغه پیښه پټه کړه. د امریکا قانون پلي کوونکي د بوش د ادارې له لوري راګرځول سوي وو. پی ایچ آر چې د نړۍ تر ټولو تکړه پلټونکي خبریالان دي، دوی هڅه وکړه چې رښتینې څه ښکاره کړي. بې له دغو خبریالانو او بې له دغه د بشري حقونو د ډاکټرانو به هیڅکله دغه قصه نه وای ویل سوې. اوس نو دغه په مسؤلو چارواکو پورې اړه لري چې په سوي غځوي، کوم چې موږ او نورو شروع کړې ده، او دا اوس په تاسو پورې اړه لري چې د بشري حقونو والا ډاکټرانو او نورو حقوقي فعالانو سره ودرېږئ تر څو عدالت پلی سي.